چې یو سړی راوړل کېږي په اوږو باندې موږ او تاسو راخیستی وي، بیا یې دلته په قبر کې کېږدو، خاورې پې اړوو او داسې د 2 لېشتو ځای مو ورته برابر کړی او موږ او تاسو بیرته ترېنه روانېږو. نو د دې ته به دغه واز او نصیحت ته چې موږ او تاسو دا خبرې کوو څه ضرورت به وي؟ په خپله دغه 2 لېشتې ځای دا لوی نصیحت ده. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کفا بالموت واعظا، وایي د موږ او تاسو لپاره دغه مرګ لوی نصیحت ده. پرته له دې نه چې موږ او تاسو خبرې کوو، جهنم بیان درته کوو، د اور بیان درته کوو، د برزخ بیان درته کوو، په خپله دغه مرګ د موږ او تاسو لپاره یو لوی نصیحت ده. ځکه دغه مړی چې اوس نوم د مړي باندې ده، پرون حاجي صاحب باندې یادېدو، پرون په کور کې و، همدغه پلار، همدغه ورور، همدغه زوی دا نه غوښتل چې دغه کس ته دغه حاجي صاحب ته تکلیف ورکړي، هغه ته به یې پرې نه لورېدله، خو نن همدغه زوی، همدغه ورور راولاړېږي، خاورې پرې اړوي. دغه لوی نصیحت او لوی خوند او لوی درس دی محترم. که واز هم نشي، د موږ تاسو باید په دې باندې پوه شو چې دغه کوم ځای ده، کوم ځای ته راغلي یو او دلته د ما تا لپاره کوم عملنامه ده. یا مؤمن مسلمانه ما تا څه تیار کړي دي او څه مو کړي دي؟ هوښیار سړی هغه څوک ده من دان نفسه عمل لما بعد الموت، د خپل نفس ساتنه یې وکړله او د آخرت لپاره یې تیاری او آمادګي ونیوله. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، نادان او احمق انسان هغه څوک ده چې هغه د خپلو خواهشاتو پیروي کوي، وتمنى على الله، بیا د ارزو تمنا لري چې زه الله تعالی به مې وبخي. عزتمندو، موږ تاسو لپاره لویه سرمایه، لویه شتمني هغه نیک عمل ده. کله چې په دنیا کې موږ تاسو یو سړی تجارت شروع کوي، هغه خپله سرمایه پیدا کوي. کله چې سرمایه پیدا کړي، هغه بیا پانګونه په یو صحیح ځای کې کوي، د دې لپاره چې دا زما سرمایه شتمني په خپل ځای باندې بقا ولري. موږ تاسو چې په دنیا کې څه شی کوو، کوم عمل کوو، هغه د دې ځای لپاره کوو. که ښه عمل دې وکړو، ښه نتیجه به ووینې، او که بد عمل دې وکړو، بده نتیجه و ما ته په همدغه ځای کې وینو. عزتمندو، دا یو ډېر سختترین ځای